حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې نبی رسول الله فرمایي ځان له ګمان څخه وساته ځکه دا د دروغ او بد ډول دی. د دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه معلوم بشوا چې مسلمان ما په چا باندې بدګماني نه کوي، خصوصا په خپل مشرانو باندې. په خپل مشر په خپل امیر په بدګماني نه کوي، بدګماني نه ځان وساتئ ځکه دا د دروغ ډیر بد قسم دی، ډیر خراب قسم دی. نو دی وجه نه په خپل مشرانو به مسلمانان بدګماني نه کوي چې یو خبره ده لا یقیني معلومه نه وي چې زما دا مشر د قرآن او حدیث نه مخالفت کړی، دا په یقیني طور سره تا ته معلومه نه وي. هسې به د خلکو په خبرو د خلکو لا اورېدل د هغې د وجې نه به بدګماني نه کوي په خپل مشر باندې. خو به خبره یقیني کړي، بیا د خپل د مشر د اصلاح کوشش وکړه، خپل مشر ته ورشه ورسره کښېنه چې دا خبره د قرآن او حدیث نه مخالف ده. هسې به بدګماني په خپل مشرانو عام مسلمانانو باندې به هم بدګماني نه کوي، او خصوصا په خپل مشرانو امیرانو به بدګماني نه کوي ځکه دا سخته ګناه ده. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.